سلامونه ستړي مه سې په خیر راسې. سلامونه ته دې علیکم سلام وایو. په شور په شادۍ لرولې وروره. په دې هیله چې ته به جوړ یې او د صحت جامې به لرې. و شکر دې د رب راضي رب احسان. ښایسته نوم دې راته یاد کړه. زما نوم محمد شاکر دی. محمد شاکر جانه تخلص لرې که نه لرې؟ و څه چې دې تخلص دی؟ تخلص مې سپرایار دی. چیرې اوسېږې؟ د کوم ځای استوګنه لرې؟ څلورمه ناحیه کابل مې راځه چغوک بازار. ښه څه کاروبار کوې؟ اوس حالا نه بېکاره یم. ولې؟ بس دا ډېر وخت کېږي 4 کاله پرې کېږي چې بېکاره یم. د طبیعت په عشق سره ولې بېکاره سولې؟ وجه څه وجه ته بېکاره سولې؟ وجه نن هغه به الله ژوند خوند نه راکوي چې د هغه څو د طبیعت انډوالان مې ولاړه به الله مې د ژوند څه ناټ مات څنګه درڅخه ولاړه؟ شهیدان شول. ښه نو ته مالا ژوند نه غواړې؟ والله زیر یم په اوبو سره زیر یم. ښه په ژوند کې دې څه خوښېږي ډېر؟ په ژوند کې مې بس اخلاق ډېر خوښېږي چې سړی یې کوي. ډېر اخلاق چې خوښ دي؟ ډېر اخلاق مې خوښ دي. زوبسوی خپله ستا اخلاق زده دي؟ و اخلاق څه ته ویل کېږي؟ اخلاق جوړم درسره. اخلاق دې ته وایي چې یو مشر یې سلام ووایه چې بلې یو کشر یې یو بدکاري وینې را وګرځوې پرې عاشق سایله کې پره سمه لارې شاباش. دا دې ته به اخلاق وایي. او دا راته وایه شاکر جانه چې ژر خپله خورئ که په سلمانۍ کې؟ یا خپله خورم په ژوند په سلمانه به خورئ. و په یولې زه به ستا میاشت کار ته میاشت کې یو لیزر یوه میاشت بله میاشت زه یو لیزر مصرف لرم. نو پټه یې چېرې د لیزر؟ چپګانډه یم چناپ یو ځای به څوک لري کیسې و د دغه غاب و دغه د معلوم کیشول کېږي ټپ و دغه. نو ژره یا مثلا بریتونه په هندارې کې سموي او که یا په سایه کې؟ یا د اوبو په سطل په سطل د اوبو کې ځم د اوبو په سطل په سطل کې سطل د اوبو ډکم باره بریتونه وایم په هغه چې ژرم هندارې خو نو موږ وس نه لرو. نو دا راته وایه شاکر جانه چې تا ول په ژوند کې مې ډېر څه خوښېږي اخلاق څخه اخوا د شوق د څه لرې؟ یا شوق د څه شي لرې؟ د حیوانانو شوق لرې؟ مثلا د ښه موټر شوق لرې؟ د ښه تجارت شوق لرې؟ د ښه ډوډۍ شوق لرې؟ شوق دې د څه شي سره ډېر دی؟ بس شوق دی ښه دربار لرم چې د ناستې ځای مې دربار یې به الله هغسې د چلم سره شوق د لرې؟ چلمه سره د چرس د چلمه سره. هغه خلک چې نشې نه کوي یا چرس نه څکوي هغوی ته څه پیغام لري؟ هغوی باید دغه نشه وکړي که یا؟ هغو ته د هغه پیغام لرم چې نشه ونه کړي خو بیخي ډېره ښه پوه زمانه ده د دې دپاره چې ویې نه کړي. بیا هم که په نورو دندو اخته یي دروغ وایي د هغه د چرسو نشه و په سختو سختو نشو که اخته یې الله په ناروا او په نورو هزارو مستۍ نه کېږي هغه ښه چې مړ چرس کړي لکه شاکر. د کالو په موړ کې د کوم موړ ډېر خوښ دی؟ دغه شبازي کالي د ترخیزي کالي د عرش. ښه یعنې شبازي دې ډېر خوښ دی؟ شبازي مې ډېر خوښ دی. صدري دې هم دا موړ خوښه ده؟ هو دا صدري او کدان یاري کار صدري ده. په خوړو کې د کوم خواړه ډېر خوښ دي؟ په خوړو کې نو بس شیدې و مستې دا مې ډېر خوښ دي. دا دې ولې ډېرې خوښې دي؟ دا کوچنیوالي سره خوښ دي. په کوچنیوالي دې شیدې ډېرې خوړلې که مستې؟ هغه نه زما ولاکه پیدېږي په کوچنیوالي خو بیا هم چا پیدېږي مې دغه لسن مستې او ډېرې خورم شیدې هم ډېرې خورم. شیدې دې مثلا د غوا دا ډېرې خوړلې دي که یا پوډري؟ یا د غوا ده. د غوا د پوډري د شیدو فرق کولی سې؟ ولې نه شم کولی. فرق یې څه دی؟ فرق یې راته معلومېږي په خوند کې لا د رنګه لا معلومېږي داسې ورته ګوره
څنګه چې ورته وګورې د غوا هغې لا صاف سپینې د دې هغې نه کې دا سپېره رقمه وي دغه ده که نه تک سپینې هم په پښې کې چې دا پودري په هغې تک سپینې مګر لا معلومېږي د خپلې ګټه والله په موټرانو کې د کوم موټر ډېر خوښ دی لانکروزر ولې دې خوښ دی هغه داسې ښه اندام لري او زورور دی د ورېګو د غرو د لوړم دی میلې دې ایستلې دي له ملګرو سره وتلې بیا بانته څنګه میلې دې خوښېږي میلې مې ښه ډېرې ایستلې دي څنګه میلې به دې ایستلې داسې میلې مې ایستلې راته تللې کابل ته تللې کوم ولایت ډېر خوند درکړی دی په کوم ولایت کې ښې خاطرې لري بس خپل کندهار مې د هر ځای ښه خوښېږي ښه په ژوند کې ستا یو جالبه خاطره پر تا راغلې کې راسره شریکه کړې راباندې راغلې دي ډېر نو ته یوه خاطره راسره شریکه کړه والله زه خپل یو وخت تللي وو مرز ته ښه مرز نه دی د ایران بارډر موټر مو راباروي نو دغه ژمی دی بلې وه نو بس دا غټ موټر مو رابار کړي سیب کشمیش په کابل کې مې ویوله هغه په ایران مې 15 شپې زموږ د لارې مزل شو چې کړلی وو ورې ولاړو چې نوبت را رسېدی موټر بار کړو د کابل پورې ورسېدو 15 شپې کې یار 15 ساعته خوب ما نه دی کړی ښه څنګه مې نه دي کړی هغه خلک هم ژوند دي چې دغه زما ورور دي پېژنې 15 شپې کې بس هغه سم لا چیر مې وساکوئ کوه مې ګورې په دا سیټ کې موټر کې مګر نور ویښ وم دا چیشتې دا نشو د لاس نشې خو نوم توانیایي سړی کې 15 ورځې بعد مې لاسونه پښو په کابل کې کار پرېښوی چې د ولاړ نوم باندې مې لاسونه هم کاږه شوه پښې مې خبرې مې ژبه مې وتړل شول باندې بیا ډاکټر واورېوستم هغه پچکاري و سیرونه ولګوئ بندان سره بیداره شوم پیوان شولم مسه ورځ هغه رقم ښه رښتیا هم و بیا بل بم سیرون هم لګولی دي کوم سیرون هغه یو خی راولګوئ چې زه مې فعال شولم بیا بل ماښام کښې راولګوي ښه مکمل بیداره شولم مرینو د خوب ګولي مولي بار مې بدومت بشه وایي فشار یې در وکتی و فشار مې ولا نه پر ځای ول نو ته څنګه ژوند زه چیرې و فشار یې چیرې و که ده ویشته دې فشار راغلی په خدای په ډاکټر او مصاب شي ښه له تاسو څخه مننه شاکر جانه خوشحاله شولم چې د زړه خواله مې در سره وکړله که په اخر کې یو ښایسته زمزمه را سره شریکه کړې د بېدلا جان په اواز د بېدلا جان په غږ کې یو ښایسته زمزمه را سره شریکه په غږ کې خو نه سره نشرولی خو بیا هم د هغه یو طرز راته ووایه د بېدلا جان واک مهرباني داسې ته ویې وایم که ما در یاده کړي ما څنګه را یادوې چې بیا توره چې بیا ځل چې زه خپله غزل وکړم نه هغه خو به وروسته ستا فرمایش نشر کړو ته اوس یو ښایسته غزل راته وایې زمزمه راته وکړې جانان د خیاله کړی سنگار دی او جانان د خیاله کړی سنگار دی دکتور کاکولې پر مختار تار دی دکتور کاکولې پر مختار تار دی جانان د خیاله کړی سنگار دی او جانان د خیاله کړی سنگار دی دکتور کاکولې پر مختار تار دی دکتور کاکولې پر مختار تار دی مننه ډېره مننه شاید یې روغ اوسې دغه غزلې دې څنګه زړه ته راوړله او څنګه دې په خپل زړه کې یا په حافظه کې ثبت کړله خوښه دې وه ډېره او که څنګه یا ولا د ګورو غزلونو دا غزلې سیمې کې بد کېدله دا ګډې اوس را په یاد شوله د ګورو در مخه دا راپورته شوله دا شي زما خوښ یې هغه شی ما څه ورکېږي و دا خو ډېره ښه غزله ده دا د مدینې جانان ښیي جانان د خیاله تور کړه چشمان تور لري د ذاته سره بار خوږان شوخ لري د ذاته سره بار خوږان شوخ چې شوخ شوخ ګورې شوخ یې رخسار دی چې شوخ شوخ ګورې شوخ یې رخسار دی دکتور کاکولې پر مختار تار دی
دکتور کاکونې پر مختار تار دی. ډېره مننه شاکر صاحب، خوشحاله دي. نو په اخر کې د چا سندره درته نشر کړو؟ د هغه بګلا جان ده. ښه کومه غزل یې؟ هغه غزل دی چې وایي د دغه نه دی چې وایي میخوره تشنه بانه خمار به د سلزم ساکي شربت لانه کنار به د سلزم. واه، نو مننه. شاید یې روغ اوسې. تا ته به سندره انشاءالله نشر کړو. د خدای په امان دسته کوو. مخکمه ګلونه ډېره اپو موږ څه څه غواړو چې موږ ته ګلونه وخت راکړي په دغې کې موږ خلکو له تا څخه مننه چې موږ ته راکړي. خوشحاله دي. مننه، ډېر خوشحاله ډېره